ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. محترم اخوة تقرير مناسب مناسبكم وخبر هذا عملنا يعني عمله من خسرني الدنيا محكدة ودين رستدي قال شي مقابلة سيخدم دارك شي خلق يعني شو خذ قراشي من الدنيا هنا دين ضغط فكوش فكر شيخ عبد العزيز سفر معي سورة نوح كي ومكروا مكرا كبارا ديو دير اللي مكر وكين يوم مكر ذا شيء ويبيغمبر ويبيغمبرني البيغمبر معجزة فيشي ولا غصبت كي أما سنة ذا بلوكي الناس لا شو نتبيغمبرين لا غير مثلا العالم موجود لا دريم ذا شيء ذا لا موجود ده وتذا بيغمبر ماذا بارنا هذا ماذا بارنا ده جال باي أكمل شنو في يومنا نندق حال لهم يعني مثلا يعني نور موجود ده ونطور بپریشانی فرض ہے کہ باہر کے لکھی اور برد دے دیں دوست میں نے یولو آج مشان اللہ فضل کرم دے لا يوم من رحمه کی چیز بان عملکم سمرا چی پدے بان عملی زرت اور نوت مراد انسان تا اللہ فاکا نور رکھے دا نور تو لشبے دے نو دے قرآن کے شک نشتے دے حدیث کے شک نشتے دے سیاق دے کے شک نشتے دے ہر موجود دے خود کو مقابل کی شمار فی القمر وتین الله فرمائے دا کفار ارادہ لري چې الله نور په خلو باندې ختم کړي والله دا پوره کوي یعنی اگر کو کفار بدګنا په هر زمانه کې نوح علیه السلام داود علیه السلام صالح علیه السلام دا غره چې کوم لوط علیه السلام شعیب علیه السلام فرعون دا غره چې کوم مرود په هر زمانه کې وس چې کوم هم تمام دنیا اسلام خلاف دا شی او اساس سره کړو تهذیب هم ختم شي اسلام هم ختم شي هر څه ختم شي الله فضل کرم والحمد لله پدې موږ شکر ادا کوو ولا ټول حالت د پکار دي کوم کورونا واسو بنشر وته دغه نه چې کوم دا پریشن وو دغه شکر ادا کول پکار دي موږ دا شکر ادا کوو موږ شکر ماده نشته کوي سره یې بشمار یې مال سره سره خو یو پیسې توان هغه ذکر کوي او کورون لغه ذکر نه کوي دا چې د دنیا ژوندۍ په تکلیف باندې صبر څنګه دا کوي د انسان ژوندۍ چې کومه صبر دے شکر دے رضا بالقضاء محبت دا اللہ دا فارا بغض اللہ دا فارا ورک اللہ تا ہم دا ایمان اقالامی دعا دی اللہ وین پدے من عملت فقرہ کی دعاو کہ اللہ فاکم برکت کی اللہ پاک فضل محفوظ کے اللہ برکات پی نازل کے اللہ فعملت فقرہ رکھ اللہ گناہن معافی مردگان بخی مرزان جو شخص حاجت پورا کہ اللہ فهم استعقل سنگ بنا کی جم حق بہتر پینم بخبل باز به پسر پزیم تو این نشدار ته کدا و ان سرور ټکل فتا خود راغی مختم نن ښکاري صرف راته ده خو لیکن من ښکاري یعنی پیجنو یم سرګندې دغه نه لاس څه نه کمال نه کمال وصلی الله علیه